له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الله رب العالمین زمنګ د هدایت د پاره مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لګلیو کتاب مل ورکړی دی او دا کتاب ورشاته معلوم دی دا کتاب تشریح بیا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل خبرو باندې او په خپل اعمال باندې دا تشریح کړی ده دیو جن قرآن کریم دا یو متن حسابیږي او احادیث هغې شرح حسابیږي احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه بغیر قرآن باندې عمل کول دا ممکن نه دي که په یو آیات دو آیات باندې عمل وکړي شي وبشي لیکن تفصیلا عمل پې نه کېږي د هغې تفصیل موږ یې ذکرو د حدیثونه لکه مثال په طور باندې قرآن کې الله د مانځه خبرې ذکر کړي دي خو اجمالي ذکر کړي دومره ویلي واقیموا الصلاة مونځ قایم کوي که رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د لمانځه طریقه دا په عملی طور باندې ښودلي نه وی نو مونږ چا نه شو کولی اوس حدیث شریف د وی نه په دې آیت په چا څنګه عمل کولی دا شان د زکات مسله ده د روژې مسله ده د حج مسله ده د معاملاتو مسلې دي د نکاحونو مسلې دي د طلاق مسلې دي د معاشرت مسلې دي دا ډېر شی مسلې دي دا بغیر د دین نه حل کیږي دیو جنا د کفارو سازش دا د باطل پرستو چې هغې د احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم د حیثیت کمول غواړي ختمول یې غواړي لکه یو باطله فرقه په دې ملک کې مخکې نه موجود ده او علماء ډېر د هغې ردونه کړي او مقابلې وله کړي چې ته پرویزیان ویلی شي دا منکرین حدیث دي دا حدیثونه انکار کوي او دا خلک اصل کې خواهش پرست خلک دی ځکه چې د دې مخې ته رکاوټ چې جوړ شوی دی نو هغه د احادیثو وجه نه جوړ شوی دی حدیثو کې موږ ته لمانځه طریقه ښودلې ده اوس پرویزی چې کوم دی او خواهش پرست دی هغه مونځ پنځه وخته کولی شي دا خو به د خواهش خلاف ته کېنو مانځه ته وپاڅېږي دا رنګ زکات ته زکات به ته ورکې نو چې احادیث ته منې نو زکات ورکولی شي خو چې حدیث ونه منې بیا زکات ته نشي ورکولی زکات بیا هغه پیسې ستا په چپ کې پاتې کېږي نو پرهیزیان وایي زکات معنا داره چې بس د خپل نفس تزکیه کوه او د مانځه دا معنا ده هسې ورزش کوه تحریک الصلوین معنا ده ورزش کوه نسل کې دا خلک خواهش پرست دی دا حدیثو د هغې حیثیت کمول غواړي او دا خطره مخکې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړې وه لا الفین احدکم متکئا علی اریکته زه دې په تاسې کې وطن بیا نه مونمه چې او په خپل کټ باندې تکیه وهلې وي او ډډه به وهلې وي زما حدیث په هغې ته پیش شي کوم کې به چې زما امر وي زما نهي به پکې موجود وي دی به څه وایي ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه بس موږ چې په کتاب الله کې څه د هغې تابعداري کوو نور موږ خوا نه منو دا اصل کې قرآن نه مني قرآن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حیثیت موږ ته واضح کړی دی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ستا پر رب دې قسمی دا خلق نشي مؤمنان کېدلې څو پورې چې تا فیصلګر ونه ګرځي په هغه مسایلو اختلافیو کې په خپل تنازعاتو کې او بیا په دې باندې
هغې تسلیم هم نشي دې ته تنګستیان به نه مونې د هغې په فیصله باندې ړه به کړه کې خفه هم نه وي هغې پورې دې مؤمنان کېدلی نشي نبی صلی الله علیه وسلم ذکم فرمایلی و الا انی اوتیت القرآن ومثله معه خبردار ما ته قرآن هم راکلی شوی دی او د قرآن په شان ته ما ته یو بل شیز هم راکلی شوی چې هغې ته احادیث ویلی کېدلی شي مخکې ورځو کې یو ملګري خبره وکړه زه ډېر زیات خفه شوم په دې سوشل میډیا باندې دا دعوت ډېر زیات شروع دی ویل یو منکر حدیث دی ویل هغه اوس خلکو ته ذهن دا جوړوي اگر چې ځان ته منکر حدیث ته وایي ویل خلکو ته ذهن دا جوړوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عام یو شخصیت دی د ده څه امتیاز نشته دی چې امتیاز د هغه نشته دی زموږ په شان ته یو سړی دی ٹھیک ته زموږ په شان ته په انسانیت کې زموږ سره شریک دی لیکن نور هغه الله یو مرتبه ورکړې ده الله مرتبه دومره ورکړې ده لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وایي که چېرته شیخ الاسلام ډېر عجیب خبره کوي داسې مرتبه وایي پیغمبر له الله ورکړې ده که چېرته د ټولې دنیا د علماو زه خلاف وکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف ونه کم ما نه الله تپوس نه کوي چې دا د مولانو خلاف ولې کړی دی خو که زه ټولې دنیا ومنم د ټولې دنیا مجتهدین فقها محدثین علما د دې زه ومنم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه منم نو ما نه تپوس کوي هغه خو الله داسې مرتبه ورکړې ده نو مرتبه دار قرآن کې الله وایي لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الله او د رسول له وړاندې نه شي دا علماء او طلبا دلته ناست لا تقدموا متعدي صيغه ده که نه او مفعول به حذف کړی دی عموم د وجې نه چې تاسو مه وړاندې کوئ مه مخکې کوئ څه شی مه مخکې کوئ خپل اقوال خپل افعال خپل رواجونه خپل رسمونه هیڅوک مه وړاندې کوئ د الله او د رسول نه چې الله او رسول باندې د هغې خبره مقدم کړي ته بلکې د دې نه لږ اخوا چې آیات ته وګورئ تاسو که نه ورپسې هلته بل شاته حکم دی بیا هلته حکم دار یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ایمان والو تاسو خپل اوازونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اواز نه مه پورته کوئ او په هغه ته په زوره خبره مه کوئ لکه یو بل ته نارې وهئ او پلانیه ولې خطرې دومره ده ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اعمال به برباد شي پوهېږئ منه په ځان باندې اهل علم هلته به ذکر کړي لکه حماد بن زید رحمه الله مشهور محدث بخاري او مسلم د راوي حماد بن زید رحمه الله یو پیر حدیث لوستل وی فسمع لقطا سره شورې واورېدو یو ته ویلو چې تاسو ته قرآن کې الله نه وی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي دلته حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم لوستل کیږي او پای کې تاسو شور کوئ دا د سیده لکه چې د نبی په مخ کې تاسو اوازونه پورته کوئ ګوره دې آیت کې په خپله لږ تاسو غور وکئ چې هر کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اواز په مخ کې خپل اواز پورته کول ناروا دي حالانکه پای کې د احکامو څخه خاص مخالفت نه واقع کیږي صرف په دې یو حکم کې مخالفت واقع کیږي چې د نبی په مخ کې اواز مو پورته کوئ نور احکام شرعیو څه ټکراو مکراو نشته وایي اواز د نبی په مخ کې مه پورته کوه عمل به دې برباد شي پوهېږه به نه نو چې هر کله د نبی په خبره د نبی په عمل پای باندې ته خپل عمل خپل رسم رواج یا د بل چا عمل رسم رواج دا پورته کړې نو عمل به نه بربادېږي په خپله دې سړی په دې حدیث باندې او په دې آیات باندې لږ سوچ وکړي ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون حال دا چې د آیات دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د ای مبارک نازل شوی مشهور حدیث تاسو ته معلوم هم دی زړې خبرې دي خو تکراروي دواړه د نبی صلی الله علیه وسلم ملګري دي دواړه د نبی صلی الله علیه وسلم یاران دي خصوصي خلک یې دي هغه کسان دي
چې احادیثو کې راځي وایي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم راووته مسجد ته دغه داسې یو روب و چا به خبرې ورسره نشوي کولی صاحب ورته کتلی هم نشي هسې یو قدرتي یو روب الله ورکړی و خو صرف ابوبکر او عمر رضی الله عنهما دیو ته به چې نبي صلی الله علیه وسلم وکتل راننه ووت او دې دواړه به ولاړو نو ابوبکر او عمر به نبي ته خندل او نبي په دې ته خندل او هغه دوه کسان دي چې کله امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه وفات شو صحیح مسلم کې حدیث او تخت باندې پروت دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وای زما په دې اوږه باندې یو سړي داسې لاس کېښودو ما چې شاته وکتل علي بن ابي طالب رضی الله عنه ولاړ دی نو اوس د خلکو په مخ کې عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه صفتونه بیانوي په طریقه د خطاب سره سوی ورته وایي زما امید دی چې الله به تا د خپل دو ملګرو سره یو ځای کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر دي هغې سه به تا الله یو ځای کوي وایي ځکه وایي ما به ډېر کرت د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدل کله به چې ما د نبي نه خبره اورېدله څه ویل ذهبت انا و ابوبکر و عمر ما ابوبکر او عمر تلیو فعلت انا ابوبکر و عمر ما ابوبکر عمر پلانې کار وکړو ما ابوبکر عمر پلانې کار وکړو چې څه خبره به یې کوله ویل ابوبکر عمر دا ما ابوبکر عمر دا کار وکړو او دومره اعتماد یې پې چې یو پیرې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل حدیث بخاري کې راغلی چې بني اسرائیلو کې یو سړی په غوا باندې سورو په غوا باندې سورلي کوله نو یا غوا ورته ویل چې ما خلقنا لهذا انما خلقنا للحرث والزراع من خو چې پیدا شیو من د فصل کرلو دپاره پیدا شیو من خو د دې سورلۍ دپاره نه پیدا شوي نو یې خلکو تعجب وکړو چې بقرة تتکلم غواګانې خبرې کوي نو یې نبي ویله چې که تاسې نه منئ ابوبکر او عمر یې مني حال لري چې ابوبکر عمر هلته نه وو په ځای کې وم نه دومره نږدې ملګري دي خو د هغې باوجود یو ځای کې یو امیر مقرر ده په یو سریه باندې پای کې نبي د ابوبکر نه مشوره واخیستله ویل څوک امیر مقرر کړو ویل پلانې عمر ځانو ته ویل ته څه وی ویل نه هغه نه پلانې هر خپله رای ورکړه په دې کې ابوبکر ځانو ته ویله ویل ته په مخه زما خلاف کې بس کله کله ملګري خپل منځ کې وروڼه خپل منځ کې کله یې خبره راګه ترخه شي داسې غټه خبره خو نه ورته ویل ته زما خلاف کې همیشه لپاره او ورته ویل نه ما ستا خلاف نه دی کړی خو ما مې ورای ورکړه په دې کې د هغې د اوازونه لږ پورته شول الله آیات نازل کړه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي نبی صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایي وایي کاد الخیران ان یهلکا قریب وا چې بهترین شخصیتونه هلاک شوي وي لا حول ولا قوة الا بالله او منګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په سنتو باندې خپل رواج خپل رائے خپل عقل دا به مقدم کو کنه مقدم کو کله کله موږ حدیث خلکو ته بیانو چې د شرع عقل باندې خلاف وي نو د هغې دپاره به جواب ګورو چې یاره اوس دا خلک اعتراض ونه کړي لکه داسې ذهنونه خراب شوي دي خو دا د ایمان اصل کې کمی دی دې وجه نه شیخ الاسلام فرمایي من تعود معارضة الشرع بالعقل لا يستقر في قلبه ایمان کم سړی عادت دا جوړ شوی چې هغه د شریعت مقابله دا په عقل باندې کوي د ده په زړه کې ایمان برقرار نه پاتې کېږي که ستا عقل یې مني او که نه مني خو بس دا د نبي وینا راځي منم ځکه د نبي عقل د هر چا د عقل نه اوچت دی اهل علمو لیکلي که نه د نبي عقل په هغه ځای کې کار کوي چې کوم ځای کې د امت عقل کار ختم کړي که نه ختم شي د هغه نه اخوا د نبي عقل به کار کوي معنا نبي هغه خبرې کوي چې د نورو خلکو په عقل کې نه راځي ځکه چې د نبي عقل کامل دی د نبي عقل لہذا آیات کې مې اتشریک ولا تقدموا بین یدی الله ورسوله د الله او د رسول باندې وړاندې کېږي حتی چې دومره پورې ده نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته اسکار خی اسکار ورته ښیي و چې کله ته د شپې څملې که نه نو ته دا ذکر کوه د شپې مونږه اسکار هم راته نه دي معلوم ښه ځوانان خو چې وده کېږي که نه نو هغه په موبایل باندې وده کېږي په موبایل راپاڅي
نه یو کار دا دی نه د دې نه خبر دی چې زه پرې وځم دا سا خو زمان الله اخلي بیرته به واپس شي که واپس به نه شي الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الله ساګانې اخلي د مرګ په ټیم کې هم او د خوب په ټیم کې هم دا سا الله اخلي بیا چې کوم سړي هغه مرګ نه پوره شوی ټیم یې نه پوره شوی هغه سا راولېږي الله او چې د کم ټیم پوره شوی نه الله یې ایثار کړي هلته خوب کې دې څه سا وخېږي دی وجه نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله وده کېده څه ویل بسمک اللهم اموت و احیا یا الله ستا په نوم باندې مرم ستا په نوم به زه راژوندی کېږم دا خوب نه دی ته مرګ ویلی شوی دی نو په دغه ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم اذکار که ډېر شي اذکار دي دا اذکار کوئ چې کله وده کېږئ دې کې فایدې ډېرې زیاتې دي هېڅ پته نه لګي زموږ نه کم ټیم کې څه اخیستلی کېږي نو نبی خپل صحابي ته ذکر ښیي وای چې کله ته وده کېږي که نه نو دا ذکر کوه اللهم انی اسلمت نفسي الیک وفوضت امری الیک ووجهت وجهي الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک آمنت بکتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت نو په اذکار کې د سوې د سوي وا او بیرته ما ته واورات بیرته اوري داغه دا اذکار بیرته تاورول یو ټکی پکې هغه دا وی حالانکه دا ټکی معنا څه دونه بدلیدل نه نبی وته نسی ویلیو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت ما ایمان راوړ استا په کتاب چې تا نازل کړي وبنبیک الذی ارسلت استا په نبی می ایمان راوړ چې تا را لېګلې نا صحابي د نبی په ځای رسول وی حالدار چې رسول دا خو د نبی دغه مرتبه اوچته کنه نا د سیلو برسولک الذی ارسلت دې ارسلت نه مناسبت په وجه باندې رسول وي او به رسولک الذی ارسلت نبی وته سوې نه 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 ما چې کوم ټکي ویلې مکه به وي بنبیک الذی ارسلت به وي دومره گنجائش نشته چې ته د نبی په ځای رسول وي چې هر کله ما ته دومره اجازت نشته لري نبی په دې اسکارو کې او په دې عبادتو کې د طریقې د ځان جوړول د اجازه د کوم ځای نه ماته راغی دا کوم ځای نه ماته راغی منګه سه بصور بدعات اختیار کړم او دا قانون یاد لري ګوره سلف نقل لی کلم چې یو بدعت چا اختیار کو دا غي په وس کې الله سنت چتای بدعت چې چا می اختیار کو او دا بدعت چې کوم دی راو شیطان ته ډېر وخت امام سیوطي ذکر کړی کنه خپل رساله کې دی بدعت باندې رساله لیکلې ده اوی بای سلفونه نقل کړی چې البدعه احب الى الشیطان من المعصيه بدعت شیطان تر ښکارا ګنا نه ډېر غوړه دی ولی ښکارا ګنا نه وسره توبه وباسي په بدعت خو تاسو جګړه کوي هغه دا خو هغه دین شماري مناظره سپی کوي او کته وتوی چې یار چې بدعت یار چې تاسو هر شی بدعت او هر شی بدعت ویا بالکل هر شی چې په حدیث کې نه راغلی د نبی نه ثابت نه او د صحابه کرامو نه ثابت نه بس دا بدعت موږ شمارو ابن کثیر ذکر دا ویلي دي اهل السنه والجماعه دا عقیده ذکر کوي واما اهل السنه والجماعه فيقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه هر قول او فعل چې صحابو نه ثابت دی دا بدعت دی وي او د رسول صلی الله علیه وسلم داغه یو قاعده کلیه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې عمل کو پای زمو حکم نشته مردود من حدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې په دین کې یو کار پیدا کړي چې پای زمو حکم نه مردود هغه کم من یو کیفن وی اختیار مال نشته چې زری په دین کې یو عمل می ایجاد کم یا یو کیفیت دیو عمل هغه ایجاد کم نه عمل بم د نبی نه زده کوم کیفیت بم دغه نه زده کوم په عبادت کې موږ سی وګورو څومره بدعت پکې موږ اختیار کړل اسکار کې ور څومره بدعت موږ اختیار کړل او زه تعجب خبردار تعجب څه پدې کوم چې کم د نبی اسکار دی موږ ته خودري اڅوک نه کوي نه یادای دا کتابونه تړک لري علماء په کتابونه نه لیکلي
امام نسائی کتاب لیکلی عمل اليوم واللیلہ، داغه شاگرد امام ابن السنی کتاب لیکلی عمل اليوم واللیلہ، امام نووی کتاب لیکلی کتاب الاذکار، ډیر ښه کتابونه د اذکارو لیکلی شوي دي. شرعي اذکار هیڅ څوک نه کوي، خو چې که چېرته په مشرق اخبار کې یا په آج اخبار په میګزین کې راشي که نه چې یاره میګزین کې لیکلي هلته چې پلانی ذکر چا دومره وکړو نو دومره ثوابونه به میلاو شي. اور سړی یادوي موبایل کې تصویر هم والي شي یرنه ان شي. او ځنه پکې لیکلي لاندې ولیکلي وایي پسند فرموده مشایخ پسند کړی راشي. که مشایخ پسند کړی خو رسول پسند کړی که نه پسند کړی ځان اذکار پکې سیب جوړ کړي. زموږ په علاقو کې دلته خو بله پته نشته چې کوم قسم به خو ما ته معلومات نشته، خو زموږ د علاقو خبره ته کوم. زموږ په علاقو کې هلته چې وګورې سیوه دا د جبارینو ختم دی، دا قهري ختم دی، دا فلان ختم دی، دا فلان ختم دی، دومره وی وی. اسی تاسو نه تپوس کومه که دا ختم شرعاً جایز وی که نه دا رسول ولې نه بیاناو؟ په وحي کې نقصان کړی دی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. الله خپل نبی ته وایي اے رسوله ورسوه څه چې تا ته نازل شي او که ودې ونه کړو تا رسالت نه دی رسولی. دیو جن امام مالک رحمه الله فرمائی، امام شاطبی علیہ اعتصام کی ذکر کی اور فرمائی من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان الرسول خان الرسالہ. چاچی په اسلام کې او نوې کار ایجاد کی او بدعت ایجاد کی اور د خیال داو چې دا ښه کار دی، وای دې سړی ګمان داو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله پر رسالت کی خیانت کړي نه دی بیان کړي پورا. څه معمولی خبرې دي. زمارونو منگا دی خبر تا هم سوچ دے کڑے او بیا تعجبی خبر آگا دا زڑیر افسوس سرویم منگ دا چاس جگڑی مگڑی نکو پدی بانی وما علینا الا البلاغ. من خو صرف رسول کو جگڑی مگڑی منگ نکو مناظری چی رجون چارا نور کو. امام مالک رحمه اللہ قول لے اگوئی خلق تا سنت پیش کوئی کچا پی عمل کاؤ ہو دی کی کنی کا یتاق پر ازیمہ فارغ اکلا منگ نور چاس سکار دے سنت طریقہ نہ منی یار جی نہیں منم چاڑو روی نہ منی تو زور خوربان نہ کم زو او نہ اثر زور سواس میں شتم نہ چیز پتا بانے زور حکم سنت تے بیانوی کڅو کی منی ودی منی. لیکن افسوس دارے زمنگ دمر اوران مزاج جوڑ شوی دی چې په ښکاره ګناه باندې منگ د چا سره دشمنی نه کو ښکاره ګناه باندې او په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خلکو سره دشمنی کو. دا څومره د افسوس خبره ده. ښکاره سنت د نبی صلی الله علیه وسلم پای باندې دشمنی کو د خلکو سره. کله نه تاسو کې جوړی کول بیا جواب کولی شو مونږه څه جواب وکاو منگا ولی در ډیر خلک خپه کیږي بنه خراب ازي خبرې کوکلی کنه د نصیحت په بنیاد باندې کوم قسما بالله قبل سمع مقصد بئی ډیر کسان منګ ولی زمونږ د علاقې خبره ز کومه خپل بچی نه یو لکو هغه زمون خاله براته بیا چونکه دا مالیزو مشهور مسائل به صرف ولدینه کوله واجب او فرض خونه دي او د نبی سنت یو شعار دی د اهل حدیث رفع الدین شروع کلامینی وی ایستا پلارو سا دشمنی شروع کلا خیستا گیرم پریخی وان پلارو سا دشمنی شروع کلا من ایک اگا لگ گیرم و خرولا اگر سی پی بند کلا پا گیر خرول بانی خوشحالو پی او سنت وطن پریخو دا سنت وطن پریخو بیا شیشو یو کسو ما تا وسم یادی بیا وفات شو دا گولی بیا خوڑلی بی اگا زمون خواله راغلی جو بیا پاغه ټیم کې دی مجاهدینو ټرین سنټری وی نو حالت تربیت تللی جو دی لک چې کومو دا مخکې دا چرس په مسکلو دا ټنډې نه به مسکلو دا بوردارې نه ګندګي نه به کولی حتی چې لړم به اسک لړم به پس کروټ کې هو دا به اسک ناغه پلار زمون خواله راولې ګل دالته بوزي کې چلته خشي چې هغه لاړل ته جو
د قدرت کار ته وګوره، یعنې زه په دې منبر مخې ته ولاړم که دروغ وایم په دې کې. نو هغه چې کله بېرته راغی 20 ورځې تېرې کړې راغی نو الله ګواه دی د مخې سره رڼا کوله، سړی ډېر بدل شوی و، هغه هر څه پرېښي و هلته، خو صرف دقه یو جرم یې و، یو غټه ګناه یې کوله دوی په نیز باندې چې رفع الدین یې شروع کړي. یا هلته یو ملا و هغه ورته ویله ویل یاره سړی خو وران شوی دا اوس کراچۍ ته ولېږئ ویلم. ما ورته ویل ما ګورې که دا هلک تاسو نور برقرار ساتل غواړئ نو ګورې بل ټرېننګ د هغې له ولېږئ 3 میاشتې چې نور برابر شي. هغې ونده ویل نه کراچۍ ته لېږل غواړئ، کراچۍ ته یې ولېږه. په کراچۍ کې هلته یې څه بېرته په اپیوم باندې راواوښتو، هر څه پرېښودو، مونځ به یې بیا نه کاوه او هغه ګندګو ته بېرته لاړه. چې بېرته واپس کله کلي ته راغی پلار یې بیا وفات شو. نو دا د غنمو دا ګولۍ نه دي خلک چې غنمو کې دا کاپور ګولۍ دا یې تجرباتي خوړلې، تجرباتي تجربې پې کوله چې ګنې د دې نشه لږه کېدای شي نور هم څه وایي هغې وخوړي سمړ شو. ما ویل دا مولا نه دا به انشاءالله په ورځ د قیامت باندې د دې په دې ګناه کې شریکي، دا اصل کې په دې ګناه کې د مبتلا کړی و. زما دومره دشمني سړی ولې کوي؟ نه کوي عمل مه کوه، دشمني پې څه لکې، دشمني ولې کې؟ ګوره تاسو که خیال کړی زم په دې جوماتونو کې خفه کېږو به نه، کوم ملګري چې ناست دی چا ږیره خرولي خفه نه شي زما په دې خبره باندې لاول خو ته دعوت در کوم پرېږدی. خو کوم جومات ته چې یو هلک راشي او هغه ږیره خرولي که نه چا بند کړی چې ته به نه راځې دلته، دا ګناه ده، په اتفاق ګناه ده که نه ده؟ یو تن لاس اوچت کوي چې چا ویلي چې دا ګناه نه ده، ګناه ده که نه ده؟ لیکن دا اوسه پورې چا منع کړی چې ته به نه راځې جومات ته ګناه کوې. خو که چا رفع الدین وکړي امین یې ویې یارې ډانګې پسې بیا راغستی، حالانکه او په حدیث کې راغلی دي. اذا الله بنده ته به جواب څه ورکوې؟ د علي بن المدیني خبر را پیدا شو. امام علي بن المدیني رحمه الله مشهور امام دی، د امام بخاري استاذ دی. هغه استاذ دی چې امام بخاري وایي مستصغرت نفسي عند احد مستصغرت نفسي عند علي بن المدیني، ما ته چا په مخ کې ځان وړوکی نه ښکاره شوی، د علي بن المدیني مخ کې ته به چې کېناستم ځان به راته ډېر وړوکی ښکاره کېده، دومره اوچت امام. هغه ابوالولي الطیالسي ته ویل مشهور امام دی، ویل ما عذرك عند الله يوم القيامة وبما تحتج به عند الله في تركك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع راسي منه. ابن ولي الطيالسي ته وایي هغه محدث دی، وایي ته به عذر څه پیش کې په ورځ د قیامت باندې او ته به څه دلیل الله ته پیش کې چې تا په مانځه کې رفع الیدین نه کول، ته به څه دلیل پیش کې هلته؟ ابو الولید الطیالسي باندې خبر دومره اثر وکړ. امام ذهبي تاریخ اسلام کې دا واقع ذکر کړی، خان تاریخ اسلام وی دومره پې اثر وکوي فرفع یدیه بعد ما اتی علیه 80 سنه، 80 کاله بعد رفع الیدین شروع کړه. زه وایم که نه کې مه کوه، موږ نه یم چې ته وکړه خامخا، ښه ده چې ویې کې، خو درته نه یم چې خامخا لازمي وکړه. خو لیکن که ته دې څوک منع کړي ته به څه عذر پیش کړې الله ته، ته به څه دلیل پیش کړې الله ته؟ لکه دا یو سړی د خپل ځان پیش کړي چې زه بالفرض په ورځ د قیامت الله ته ودرېږم، ما دا پلانې سړی دې عمل نه منع کړی، زه به څه الله ته وایم، زه به څه شی ورته وایم؟ څه دلیل شته؟ مثلا هېڅ دلیل نشته. لہذا د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې غیرت وکړي، د سنت را ژوندي کوي. دا چې همدغه شانته مړه پراته دا به څو را ژوندي کوي؟ لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، الله او د رسول الله مو وړاندې کېږي. لہذا غرض مې ته کاوه، هغه اسکارو خبره مې ته کوله. نو سیبه ختمونه چې وګورئ، ختمونه به کوي دا دومره ویوي دا دومره ویوي، دومره اجر به میلاویږي، دومره حاجتونه به ستاسو پوره کېږي. او که چېرته حدیث دې ورته پیش کړي چې په حدیث کې فلانی ذکر راغلی دا او دومره ثواب دی پکې نه یادېږي. هغه مشرق اخبار او د حج اخبار میګزین هغه به ښه یادوي. کله کله وایي ما ته که ځینې کسان کله راشي یاره چې وایي پلاني مولي صاحب ویل او دارنګې اخبار کې راغلي چې دا پلانی ذکر څوک دومره کرت وایي که نه ځان یې ذکر یې کړی، حدیث کې نه راغلی، نو بس د هغه څه حاجتونه یې پوره کېږي. ما ته ویل دا خو ما ته څه دلیل نه معلوم، خو ما چې پیغمبر هغه ته زه ویم نو هغه کې هغه رسول بوده کې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویلي. څوک چې د اسم اعظم چې راغلی پکې په حدیثو کې مختلف احادیث راغلي دي،
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا راغلی دی یو حدیث کې سره راغلی دی چې یو صحابي دعا کوله اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نبی ویلا لقد دعا باسمه الله الاعظم، د الله په اسم اعظم د دعا وختله. هغه اسم اعظم چې په هغې څوک دعا وړي قبلي دې کې اسم اعظم دی که نه دی؟ دا څوک نه کوي ښه. او په اسم اعظم باندې ټول دعاګانې الله قبلوي که نه قبلوي؟ دا نه کوي. بس خو هلته به صحیح پلانې ذکر 70,000 کرت وکړه دومره ثواب میلاو شو. زه یو پېرې یو رشته دار مې هغې کې لاړم نو د هغې یوه زنانه وه دینداره زنانه وې خو غریبانه یې ناپوهې که نه دا غزوی ماتی ویل دې څه شی چا نه زده کړی دی وایي چې رب ذکر خاص ذکر مان وسیړ دی چې دا 70,000 یې لکه 70,000 څه آسان شی دی 70,000 کرت دا څوک وایي نو ټول حاجتونه یې پوره کېږي. مال تا خو زنانه دا اوس په څنګه پوهې کوم زه دا اوس بدعت څه پېژني دې ته چې دا بدعت دی دا بله چې بدعت پکې څه شی دی ما خو دې نه خبر نه یو که نه بدعت نه پېژنو ښه. مثال همداسې دی چېرته هغه یو باچا وایي کور ته دغه باچا کور ته یو ښځه راغلې وه. باچا کور ته ښځه راغلې وه خادمه وه چې هغې ژړل. باچا ښځې تپوس وکړل ولې ژاړې؟ ویل لنډی مړ دی. ویل لنډی مړ دی. ښځه مې څه په ژړا شو د باچا. باچا رې ښځې نه تپوس وکړل ولې ژاړې؟ ویل لنډی مړ دی. باچا هم په ژړا شو. باچا لاړ خپل دربار له وزیران ناست دي صاحب خلک راجمع شوي دي. باچا جاړي وزیران یې ولې جاړي؟ باچا ویل لنډی مړ دی. وزیرانو په ژړا شروع وکړه. وزیران بار ته راووته اوس ټول خلک ته تپوس کوي ولې جاړي؟ هر یو وزیر وایي لنډی مړ دی. ټول باچا په ژړا شو. یو پکې هوښیار و هغه باچا نه تپوس وکړه باچا دا لنډی دی څه شی؟ یا ما ته هم پته نشته خو ښځې مې ژړل جو. هغه راغلې ښځې ته یې ویلي ویل ښځې دا لنډی دی څه شی؟ ویل بې اختي وزر ټوله باچۍ دې وژړوله. هغه ته ما ته څه پته نه خو دې خادمې ژړل جو. ما دې تپوس وکړو چې لنډی مړ دی. ښځه ورغلې ده خادمې ته یې ویل بې اختي وزه ویل بیړه دې غرقه شه ټول خلک دې وژړول دا لنډی دی څه شی؟ هغې ورته ویل دا زما د خاوند خر ویل هغه مړ و. موږ دین هم خبر نه یو چې بدعت څه ته وایي خو بس صاحب یو بدعت نو مخلوق ورته بدعت خبر نه یو نو چې بدعت څوک پېژني نه هغه به ترې ځان وساتي. ما ویل دا ښځه به زه په څه پوهېږم چې دا بدعت څه ته وایي خو چې لنډ تپوس مې ته وکړم تور یو تپوس سره کوم هسې په دې مانځه کې په دې رکوع کې د سبحان ربي العظیم په ځای باندې زه قل والله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا صورت ویمه د لمونځ به مې کېږي. ویل نه دا خو نه کېږي. مل ولې؟ کنزل مې نه دی کړي څه بل څه شی مې نه دی ویلی څه پښتو اردو مې نه دی ویلی د قرآن عظیم صورت چې درېیمه حصه د قرآن کریم د هغه مې لوستلی دی. ویل یاره وروره څه خبره یم نو ښځه داسې وایي که نه وروره څه خبره؟ ما ورته ویل ما هلته به اصل کې جواب دا دی خو ته یې نشي کولی. ما هلته به دا وایې چې دا مونځ تا ځکه نه کېږي چې په دې رکوع کې نبي دا صورته نه دی لوستلی. ما ذهن ته خبر راغله ویلاو ما الله ته چې کوم ذکر کې دا پیغمبر ویلی دی سړی ذهن خبرې ته راغی اوس زنانه چې دا خو بالکل خبره ټیک ده. ویل څه خبرې مال دا پیغمبر نه دی ویلی ځان ولې ستړی کې عاملة ناصبه عاملة ناصبه. زما ورونو دا معمولی خبرې مه ګڼئ اخري خبرې عرض کوم خبرې ډېرې دي خو بس ټیم ختم دی اذانونه وشو خو دا خبرې معمولی مه شمارئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې زموږ کامیابي ده او دا په خلاف کې چې کوم کار کې ته بدعت ویلی کېږي نو نتیجې څه راوځي؟ نتیجې دا راوځي چې په ورځ د قیامت باندې حوض کوثر باندې نبي صلی الله علیه وسلم چې هلته ناست وي خلک به ورځي حوض کوثر نه به اوبه څښي او څه خلک به رارواني مشهور حدیث تاسو معلوم دی که نه دی؟ هر چاته معلوم دی. خلق پر رواني او ملائک په پسې چابکونه راوالي بیرته به واپس کې وبه وهي. نبی به څه وایي؟ اصحابي اصحابي زما ملګري دي زما ملګري دي. صحابه دغه به ورته څه ملائک انک لا تدري ما احدث بعدک تا ته پته نشته ستا نه وروسته دې خلکو کم نوي شی نه ایجاد کړی په دین کې. زما ورونو خیال کوو چېرته هلته واپس نه شو الله دې نه کړي.
معمولی خبرې نه یې زمرنو. لہذا په دې باب کې ډېر احتیاط کوئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په هر ځای کې عملي کوي. وس کوئ، کوشش کوئ او د بعضې سلفو یو خبره کو بس ختمومه خبره. کم سے کم یو عالم وایي که نه کم سے کم وایي د دې حدیثو په زکات باندې خو عمل وکړئ که نه. زکات امام زاهبي سیر کې ذکر کړي د حدیثو په زکات خو عمل وکړئ کم سے کم کنه. فایده به څه فایده به دا وي چې د باقي باندې به عمل لته آسان شي. حدیث و زکات سره په 200 درهم کې زکات دی که نه دی؟ او په 200 درهم کې 5 روپۍ دي که نه دي؟ په 200 کې په 50 حدیثو باندې خو عمل وکړئ که نه. 50 حدیثو باندې زه تاسو نه یو لنډ تپوس کوم بیا خبره بس ختمومه. بخاري کې څو حدیث تاسو معلوم دي؟ بخاري کې چې مقررات والی که نه مقررات د سره بره 7000 دي. چې مقررات ته کټ کې نه بیا د یو تحقیق په بنا باندې سره بره 4000 دي. 4000 چې تپوس کوم ستاسو نه د بخاري 4000 حدیث یادول ولري خبره ده یادول نه خو 4000 حدیث 3000 حدیث چا اورېدلي په تاسو کې د بخاري چا اورېدلي 4000 نه 400 اورېدلي ښه 4 حدیث ته یاد دي بخاري یاد دي ته نه نس یو تپوس سره کوم خپه کېږي ونه چې کله بیا یو سنت طریقه مخې ته راشي نه بیا ولې صدا چې دا نوې طریقه ده بیا ولې چې دا نوې طریقه ده. ما د بخاري حدیث سره بده یاد کړی نه مې اورېدلی دی بیا چې کله مسله راشي دا نوې مسله ده نوې نه ده زړه ده هغه مخکنۍ ده مخکنۍ 1200 کاله مخکنۍ ده خو تا یاده کړې نه ده نو تا ته ځکه نوې ښکاره کېږي. لہذا حدیث چې کله مخې ته راتله د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث په هغې باندې عمل کوئ که ټوله دنیا مخالف دي شي خیر دی. ما نه د هغې الله تپوس ته کې مخکې شیخ الاسلام قول مې ته ذکر کړي خو که د رسول مخالفت مې وکړو نو که ټوله دنیا د هغې خبره یې منودلې خو الله رانه تپوس کوي. الله رب العالمین سوال چې الله رب العالمین ته خپل نبي دغه تابعداري نصیب کړي او په هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي. خجیری ملګري سوال کوي چې کوم واده کې ګانې بجانې د هغې روټۍ خوړل څه حکم لري؟ دغه د ورځۍ سره بوده نه دا خلکو سره تعلق نه ساتي. وجه څه ده؟ حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه دسترخوان باندې کېناستل حرام دي چې په کوم دسترخوان باندې شراب وي. شراب حرام دي که نه دي؟ او ګانې جایز دي؟ ګانې هم حرام دي که نه؟ نو هغه دسترخوان باندې کېنم چې کوم دسترخوان باندې کوم کور کې هلته ګانې بجانې دغه لګي. او مخکې په هغې باندې شیخ عبدالعزیز صاحب تاسو ته ښه تفصیلي وضاحت چې کوم دی هغه وکړه که نه؟ ښه جي د کجورو په زړه د جمعې په شپه درود ختم کول څه حکم لري؟ مخکې خو ما وضاحت وکړم تاسو ته. درود ختم خو پکې را ما نه واورېدلی خو بس نوی شی پکې راغی. درود ختم خو ما نه دی اورېدلی اوس پورې. درود ویو په نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره وی د دې لپاره صحت مقرر نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت ما ته به هغه سره ډېر نږدې چې کوم په ما باندې درود ډېر زیات وایي. او نبی فرمایي من صلی علیه مرة صلی الله علیه 10 چا چې ما باندې یو کرت درود وی الله په لس رحمتونه رالیږي او عام د ټیک ته لیکن ختم د هغې لپاره خاص کیفیت د هغې لپاره جوړول دا صحابو کړي دا نبی کړي دي دا تابعینو کړي چېرته دا خو چېرته نه دي کړي. د کجور ختم په درود ختم پکې لا ما اوس نه واورېده د درود پکې ځان له ختم دی د پلان دغه د سورت یاسین پکې ځان له ختم خلک چې څلوېښت کړی دی که څه وایي من عمل عملا حدیث مې ته مخکې مسلم کړه من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد چا چې عمل کو په هغې زما حکم نه اثر مردود دی یوې نامنظوره ورې ښه نامنظوره خو دې ته ویل کېږي چې بس نه قبلو مزه مردود دې ته ویل کېږي مخ نه ولولي فورد دا مردود یعنې مخ نه ولولوي دغه هیڅ اعتبار نشته دی ښه درود ویوئ ځان له وایي چې څومره ویوئ ثواب پکې دی لیکن د هغې لپاره خاص دا کجوره او دا کجوره دومره مقدار دا په حدیث کې دا کیفیتونه به ځانه موږ دې لپاره نه جوړوو. لکه زه تاسو نه لنډ تپوس کوم یو لنډ تپوس نه کوم بیا خبر ختموم. د ماسپښین د 4 رکعته مخکې سنت دي که نه دي؟ اوس چې مثال په طور باندې موږ په مخه باندې دا په جمع باندې کو دا جایز دي؟
ولې جایز دي څه سوی ته څه چل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی کنه دا درود ویلې دا درود په څه طریقه باندې ویلې سنت د ماسپخین څلور رکعات ځان له کوم ټیک ته کنه خو چې کله زی په مخه په جمع باندې کومه دا به جایزي نه دی جایز ولې طریقه د نبی نه ده درود ځان له یو جایز دی کې دا کم ختم چې تا کړی دا غلط دا کم طریقه چې دا غلط تا نو خبر پوهیږي ان شاء الله کنه همدغه دین د نور کې خاص دي تپوس کوي د علماونو حق پرست علماونو تپوس کوي د دې طریقه د نبی نه ثابت تکرر ثابت چې ثابت وکوه چې نو مکوا یو خبره به زین تخام خاصه خلک راغورتي خبر او د کی څوک یاروس ضرب وای یاره چې دا لوډ سپیکر چې دا خو د دې په دور کې نه څه وای کنه دا لوډ سپیکر خو د دې په دور کې نه د تاسو ول استعمال وای د فلان دی اصلا تاسو کوم دا دین دی ته څوک دین وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا یعنی فی دیننا زو په دین کې چانه کار ایجاد کو دې ته چا دین ویل دا خو دنیا ده دین او دنیا کې فرق وکړي زمارونو یو په کې ویلو اعتراض کړو ویلې تاسو را سپین ریمل په سر کوي کنه دا بدعت دی ولې دا خو نبی نو کړی مال تا چې دا واسکټ هوسه دا پیغمبر هوسه واسکټ پیغمبر هوسه ته خو لباس لږ عقل نه کار ولا لباس کې موږ شریعت خو څه پابند کړی نو ته دا هر علاقه خپل لباس دی د هر چا خپل لباسي د دې علماء طلبه خپل لباس دی د امیان خپل لباس دی من کمیس پرتوګه وندو څوک لنګه وندي په سعودي عرب کې غټ توپه وندي دار چا خپل لباس دی کنه کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت کا اسنتان الصرف والمخيله ایو عادات دي او عبادت دي کې فرق کول خو پکاري کنه نماز ټیک شو ماس پین مې راوته تر واسکټ ثابت کزب پیس پین مې ته ثابت کما لہذا دا خبر بزین کی ځان سره کې وي من دې ته دین نه دی ویلې دا سره د دنیا دا دنیا ایجادات دي ويخلق ما لا تعلمون الله غص پیدا کوي چې تاسو پیژنې يم نو ٹھیک ده کنه او جدا شری الله موږ توفیق راکا موږ توفیق راکا چې موږ ستاره دین خدمت کو او ستاره په دین باندې پورا عمل کو ملګری سوال راکو نو دا خو ځان له 2 غنټې غواړي حق پر علماء کم دی دا خو ځان لغټ موضوع ده بس لند ماته دي چې لند کم سړی چې تا د الله او د رسول خبره پیش کوله کنه د الله او د رسول خبره په دقه حق پر سالم دی لند علامه ده کم سړی چې تا د الله او د رسول خبره پیش کوله دا حق پر سالم او چې کم سړی تا ته ویل چې پلاني پیر سیب د سی ویل پلانی پیر سیب د سی ویل بس په دې پوښي چې دا اخواله دا پټلې نه وخته الله رب العالمین موږ ته عمل کول توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين الله وخت مختصر وجه په قصدن مون سره کافر کې خو باقي اعمال دغه پاتې کېږي کنه ختمي مخکې چې کوم عمل کوي خلیها قصدن مون پر خودل باره کې د ایمو اختلاف ته قصدن عمدن نامه نه وسوي ته هیڅ قسم عذر نشته ده خروغ رمټ ته کپڑے پاک دي او داس وبشتره او داس دغه تیمو خاورشتار څشته او د قلار په بل باندې اړول د وازانو شنې کوم منځه دی باره کې اکثر ائمه دا وایي چې دا فاسق دی خو کافر نه دی وایي امام احمد ابن حنبل رحمه الله او فرمایي وایي دا کافر شوی دی او هغه دلایل پیش کړي د حدیثونه یو دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الاحد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر زمونږ د کفار مې کې کوم لوز کوم فرق دی هغه مونږ دی چې په کافر شو ډېر څه دلایل باندې هغه ذکر کوو بشمار دلایل دي خو امام لالکایی شرح اصول اعتقاد اهل السنه کې هغه واجب خبر ذکر کړی دا هغه وایي کم سړی چې قزن مونږ پرې دی د لپاره دا شرم پوره دی وایي چې د په کفر او په اسلام کې اختلاف دی د علماء دا شرمي پوره دی وایي چې د په کفر او په اسلام کې اختلاف دی د علماء ها کم علماء چې هغه کافر ته نو یو مسله آسان ده تیر اعمال خراب نه دي ها کم علماء چې ته کافر وایي لکه امام احمد رحمه الله نو دا مخکې اعمال چې کوم کړیا برباد شو کنه شو برباد په دې کې راجح قول لاره د قران نه دا مسله معلومي کله سړی په حالات د کفر کې مړ شو یعنی په دې حالات باندې مړ شو نو به اعمال برباد هو که په دې حالات باندې مړ شو ته به ویسته نو به اعمال برباد نه ځکه قران معلومي فیموت وهو کافر چې مړ شو د کافرونو بیا اعمال برباد دي او که توبه مخکې ویسته به اعمال برباد نه دي وصلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین زمون خلک پروګرام ته جلتیم ده اگر چې نا وخت شو معذرت وغواړم جزاکم الله خیرا